السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، دا ورځې ډېرې مبارکې ورځې دي. دا ډېر مبارک لمحات دي او دا شپې ډېرې قیمتي دي. ځکه نن موږ یو داسې روحاني سفر شروع کوو چې ستاسو ژوند به ورسره بدل شي. آیا کله هم داسې احساس کړی چې د ژوند په منډه کې ستړي شوي یئ؟ ستونزې، پریشانیانې، اندېښنې او ذهني دباو کله کله داسې ښکاري چې هیڅ لاره نشته. کومه ستونزه شته خو حل یې نشته. کوم کار شته چې ناممکن ښکاري. کومه اندېښنه شته چې د شپې خوب یې درڅخه اخیستی دی. که ستاسې جواب په ها کې وي نو تاسو په سم ځای کې یئ. مونږ به یو داسې وظیفې او آیات په اړه خبرې وکړو چې الله تعالی په خپل مقدس قرآن کریم کې مونږ ته راکړی دی. دا جادو نه دی، دا عملیات نه دي، بلکې الله سره د اړیکې یو ساده او پاکه لاره ده. نن مونږ هغه آیات لولو چې د بني اسرائیل د سورت 108 نمبر آیات دی. دا د فرشتو او د الله د نیکو بندگانو الفاظ دي چې الله حضور کې په سجده کې به پریوزي او تصور به وکړي. فرشتي هم دا آیات لولي او وایي کله چې یو بنده یعنی زه او تاسو په اخلاص سره دا الفاظ تکرار کړو نو آیا فرشتي به زمونږ لپاره دعا ونه کړي؟ نو نن به زده کړو چې دا آیات په سجده کې لوستل څه اثر لري، څه برکت لري او څنګه ستاسې ستونزې حل کولی شي. راځئ اول دا آیات په غور سره واورو او په زړه کې ځای وله ورکړو. سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. زما محترم و عزتمندو، دا الفاظ لږ په غور سره واورئ. سبحان ربنا یعنی زمونږ رب پاک دی. دا د الله جل جلاله د پاکی بیان دی. ان کان وعد ربنا لمفعولا، بیشک زمونږ د رب وعده ضرور به پوره کیږي او پوره کیدونکې ده. دلته لفظ د مفعولا د تاکید د پاره راغلی دی. یعنی الله دا وعده یقینا او بیشکه پوره کیږي به. دا آیات موږ ته باور راکوي چې د الله هر وعده رښتیا ده. که هغه د رزق وعده کړې ده نو رزق به راکوي. که هغه دعا د قبلېدو وعده کړې ده نو دعا به قبلوي. که د ستونزو د پریشانیانو د ختمېدلو وعده یې کړې ده نو خامخا به یې ختموي. یوازې یو شرط دا دی او هغه دا چې موږ د الله په وعده کلک یقین ولرو. زما محترمو عزتمندو، دا آیات یوازې څو الفاظ نه دي بلکې حقیقي الفاظ دي او واقع ده. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج ته شرف الله جل جلاله ورکړو او اسمانونو ته وخیجولو، په وم اسمان کې بیت المعمور دی. دا هغه کور دی چې هر ورځ 90,000 فرشتي پکې داخليږي او بیا تر قیامت ورته دویم واري موقع نه ملاویږي. کله چې فرشتي د الله عظمت وویني او د هغه وعده پوره کیدل وویني نو سجده کې پریوزي وای سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. دا یوازې د فرشتو تسبیح نه دی بلکې د ایمان لوړه درجه ده. کله چې یو بنده یقین سره الله ته فریاد وکړي نو الله څنګه د هغه بیا رد کولی شي؟ دا آیات موږ ته درس راکوي. د الله پاک پاکی بیان کړئ، د الله په وعده باور ولرئ. اوس راځو د وظیفې طریقې ته. دا ډیره ساده عمل دی خو اخلاص او یقین پکې ډیر مهم دی. د وظیفې طریقه دا ده: اول قدم ښه اودس وکړه، که ممکن وي نو غسل وکړه، پاکې جامې واغوندئ او دویم 2 رکعاته نفل منځ ادا کړئ. په دې منځ کې خپل ټولې ستونزې، پریشانیانې، تکلیفونه الله ته وړاندې کړئ. دریم د منځ نه وروستو بیا سجدې ته لاړ شئ او هغه حالات چې بنده الله ته پکې نږدې وي په دغه سجده کې دا آیات ولولئ. سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. 100 ځله ووایئ او هر ځل دا یقین ولرئ
چې الله ستاسې دعا قبلوي، او که ممکن وي نو لږ تر لږه 11 ځلې څلېښت ورځې پرله پسې ولولئ. که تکرار نه وروستو په سجده کې خپل حاجت وغواړئ، الله ته زاری وکړئ، خپلې پریشانیانې تکلیفونه الله ته بیان کړئ. یقین ولرئ چې الله اوري. عاجزي وکړئ، صبر وکړئ، ګناهونو نه ځان وساتئ، د مونځ پابندي وکړئ. زما عزتمندو، دا وظیفه هر وخت کولی شئ، خو که د رمضان المبارک په میاشته کې وکړی شي نو برکت پې ډېر زیات وي. رمضان هغه میاشت ده چې قرآن پکې نازل شوی دی، چې د رحمت دروازې پکې کلاویږي، د جهنم دروازې بندېږي، چې پکې شب قدر دی. په رمضان کې دا وظیفه وکئ نو په دې وختونو کې حتما چې ویې کړئ، د سحر په وخت کې، تر جماعت نه مخکې، د تراویحو نه وروستو، او خاص کر د طاق شپو کې 21 23 25 20 یو کم 13. رمضان د رحمتونو پسرلی دی، او په دې پسرلی کې دا آیات ووایئ او خپل ژوند هغه سمسور کړئ او بهار پرې راولئ. زما محترمو، نن موږ یو ستر شتمنۍ په اړه زده کړه وکړه، او هغه دا د الله په وعده او یقین. یاد ولرئ، په ژوند کې تیاره راځي، سهار هم راځي، ستونزې راځي، خو اسانی هم راځي. قرآن وی بېشکه سختۍ سره اسانی شته دی. دا آیات سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، دا په سجده کې ووایئ، 100 ځلې ووایئ، او د الله په وعده او کلک یقین وساتئ. الله مونږ ګناهګاران ستا دربار ته راغلي یو، مونږ محرومه، زمونږ ستونزې اسانې کړه، زمونږ زړونه خپلې وعدې یقین پکې پیدا کړه، زمونږ دعاګانې قبول کړه، او مونږ ته مشکلات آسان کړه، او تکلیفونه رانه لرې کړه. آمین.